کتونکو سلامونه او احترامات. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پښتو د لیک لوست په حواله باندې زموږ هڅې روانې دي. هم د دغه لیک لوست په حواله باندې نن د یو قام پرست ګوند د یو مشر سره ناست یم. دغه نه به د دغه لیک لوست په حواله باندې پوښتنه کوو چې عام ولس د لیک لوست لپاره او خصوصا د پښتو د لیک لوست لپاره څه وکړي. خورشید خان را سره ناست دی، د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق دی. هغوی به په دې حواله باندې خبرې کوي د پښتو د لیک لوست لپاره چې زموږ لیک لوست عام شي. هغه کې موږ ډېر کمزوري یو، زموږ نوی نسل چې دی هغه د پښتو لیکلو او لوستلو نه محروم پاتې دی. نو داسې څه وکړی شي عام ولس یا په کورونو کې یا په حجرو کې موږ داسې څه وکړو چې زموږ لیک لوست عام شي. یو مثال به د قومونو په بنیاد باندې درکمه، د ملکونو په بنیاد باندې درکمه. د سکانډینیویان کنټریز چې دي کنه دا ډېر واړه 10 لکه 15 لکه آبادیان دي هغوی، خو د هغوی هر یو ژبه خپله ده. په هغې کې که MBBS دی که انجینیرینګ دی، هغه کورس د هغوی په خپله ژبه کې پړاویږي. په دې وجه باندې هغه قومونه اسمان ته وختو. کم قومونه چې خپله ژبه خپله کي او هغې وایي هغې لولي هغې بل ته ښایي، هغه قومونه وړاندې ځي. په کار دا ده چې دا پښتانه چې دا خو ډېر په دې کې ډېر مالداره خلک هم دی چې دا دې له یو حیثیت ورکړي او د دې ژبې دپاره چې څوک منډه وهي، د دې چې کوم شاعران دي، د دې چې څوک د دې چې کوم ادیبان دي، دا کم خلک چې د دې دپاره کوم کوشش کوي، په کار ده چې د هغوی یوه اولنۍ خبره دا ده چې د هغې سره مالي تعاونونه وکړي. نن خاوره چې دا پیسه غواړي، خلک پیسه غواړي. معاهدې چې د ملکونو کېږي نه چې چا سره پیسې خلک د هغې سره په مینه باندې معاهده کوي. زه دا وایم چې د دې وروڼو سره ډېر په اعلی طریقه باندې ملاویده پکار دي، د دې کتابونه اخیسته پکار دي، د دې اخبارونه د پښتو اخیسته پکار دي. که موږ دا شروع کړو او موږ دې له اهمیت ورکړو نو انشاءالله چې دا ژبه چې دا به ډېره وړاندې لاړه شي او موږ به په دې باندې ډېره لویه ترقي وکړو او موږ په خپلو خپو باندې ودرېږو. ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو اورېدل د پښتو د لیک لوست لپاره یوازې د یو کس کار نه دی، د دوو کسو کار نه دی. په کار ده چې موږ ټول پښتانه ستونو هم یو، موږ د خپل نوي نسلونو لپاره د پښتو هغه لیک لوست عام کو چې کم از کم هغه د پښتو په لیکلو او په لوستلو باندې پوهېږي. نو دغه د شاعرانو ادیبانو دا کم کتابونه چې دي هغه به لوستلی شي، هغوی به زموږ د تاریخ نه خبر شي. ډیره زیاته مننه.